د افغانستان د 19 کلنې کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر فرحان زاخیل له پاکستان څخه تر ماستې وروسته سمرکه کړې ده. پاکستان په اړه یې څه ویلي دي، څنګه لوبه پکار وه او څنګه لوبه وشوه، دا هر څه د فرحان زاخیل د خولې راسره واورئ. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو، یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوو. د افغانستان د 19 کلنې کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر فرحان زاخیل له پاکستان څخه تر ماتې وروسته خبري کنفرانس کې وویل چې زموږ لوبغاړو سمه لوبه ونه کړه، خو پاکستان ښه لوبه وکړه او بریا یې خپله کړه. هغه وویل موږ د پاکستان لوبغاړو نه یو سوځولي، بلکې د خپلو غلطیو څخه وسوځېدو او موږ ته چې څنګه کرکټ پکار و هغسې مو ونه کړ. هغه د دې ترڅنګ د یاد نړیوال جام څخه د زده کړې په اړه وویل د هر لوبغاړی دا ارمان وي چې په 19 کلنو کې ولوبیږي، ځکه چې دا د هغه لوبغاړي لپاره د کرکټ بنیاد جوړوي. د 19 کلنو ترمنځ د کرکټ نړیوال جام وروستی کوارټر فاینل لوبه پرون جمعه افغان 19 کلنې کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان 19 کلنې کرکټ ملي لوبډلې په وړاندې ترسره کړه چې افغانستان په 6 ویکټو د پاکستان څخه ماته وخوړه. په دې ماتې سره پاکستان نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کړه، خو افغانستان بیا د نړیوال جام د مخکې تګ څخه پاتې شو او ویې نشوه کړی چې نیمه پایلوبې ته ووځي. د 19 کلنو ترمنځ د کرکټ نړیوال جام نیمه پایلوبې ته هند، نیوزیلینډ، بنګلادیش او پاکستان 19 کلنو ملي لوبډله لاره پیدا کړه. دا نړیوال جام د جنوري میاشتې په 18 نیټه د 14 هیوادونو ترمنځ پیل شوی او د فبروري میاشتې په 9 نیټه پای ته رسیږي. دوستانو، تاسو د فرحان زاخیل د خبرو سره څومره موافق یاست؟ آیا په رښتیا هغسې لوبه یې نه ده کړې کومه څه لوبه چې د پاکستان په وړاندې پکار وه؟ لاندې په کمنټ کې خپل نظر موږ سره شریک کړئ چې د بایللو علت څه و. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.